د بروکلي روغتیایي ګټې د شکرې او زړه د ناروغانو دپاره. بروکلي چې د اکثرو خلکو نه خوښیږي د دوهم ډول شکرې د ناروغانو دپاره ډیر ګټور بلل سوي دي، ولې چې دا د وینې شکره راټیټوي او هم التهاب کموي. بروکلي د فایبر، ویټامینونو، انټي اکسایډنټ یو غني سرچینه ده او هم د سلفورافین په نامه یو مرکب لري چې د طبیعي انسولین مقاومت پیاوړی کوي او هم د پنکریاس د حجرو ساتنه کوي. همدارنګه بروکلي د شکرې د ناروغۍ د عوارضو لکه عصبي او سترګو د زیان څخه ساتنه هم کوي. همدا ډول د بروکلي د التهاب ضد د ځانګړتیاوو د امله هغه د زړه د ناروغیو خطر کموي او هم هاضمه پیاوړې کوي. د هاضمې ګټې اخیستو دپاره د بروکلي د خام او اومو یا لږ تبخیر ورکړل سوو د خوړو سپارښتنه سوې ده.